د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نوریه چې په نور احمد مشهوره ده د هغه د قضیې د څېړنو امر کړی دی. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي د هغه انجلۍ موضوع باید په صحیح توګه وڅېړل شي چې ولې یې په یو کافي شاپ کې کار کاوه، څه مجبوریت یې درلودو، آیا دا رښتیا دی چې هغه د کور سرپرست نه لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د نوریې په نوم د یوې افغان نجلۍ د ویډیو د خپرېدو په تړاو د جدي څېړنې او د ویډیو د اخیستونکي د نیولو امر کړی دی. د باوري سرچینو په وینا ملا یعقوب اړوند امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د دې ویډیو اصلي اخیستونکي وپېژني او ونیسي او تر قانون څېړنې لاندې یې راولي، څو معلومه شي چې دغه ویډیو د کوم هدف لپاره وه او د چا په هدایت ثبت شوې ده. نوموړي ویلي د اسلام او افغاني دود له مخې د خلکو عزت، وقار او شخصي حرم ته درناوی یو اصل دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د عامو وګړو له مجبوریت او بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده وکړي. د طالبانو دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا قضیه یوازې د یوې ادارې له لورې نه بلکې د څو امنیتي بنسټونو په همغږۍ څېړل کیږي څو د پیښې ټول اړخونه په بشپړ ډول روښانه شي. آیا په رښتیا هم دغه 14 کلنه افغانه نجلۍ مجبوره وه چې په هلک په جامه کې او په یو کافي شاپ کې کار وکړي؟ په همدې حال کې د نوریې د ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ګڼ شمېر کارکوونکي وایي چې دا ډول کړنې د ټولنې اخلاقي ارزښتونو ته زیان رسوي او باید عاملین یې له قانون سره سم سزا شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.